یتیم ده دیگه کور کی بیمار ده هسپتال کی بیمار پروت ده هغې سره د 10 روپۍ دراک نشته تا 30 کارتوسو ته ټر 100 روپۍ ولګېدې 30 کارتوسو قیمت په تاسو ته پته یې ماته نشته ده 100 پیسې په خرچ هغې یتیم ته ورغلی چې تو عید کې کپړې نشته هغې بیمار ته ورغلی چې هسپتال کې تو ته دوایي نه میلوي زه د هوایي فایرنګ په بجای پیسې تا ته درکړم که په دې باندې تاسې عید منوئ چې یاره زه د هوایي فایرنګ وکړم به مو عید مناو شي قوم ته سوال زم کم تاسې ورته وکړئ ریکویسټ ورته کم چې مه کوه د هوایي فایرنګ تو ته به اف آی آر څوک هم نه درکوي ویلې کوې وجر ته وشیه چې زه یې په څه وجه کوم خوشحالي منوم خوشحالي په میټایۍ منو کا خوشحالي په کپړو منو کا خوشحالي په بیمار منو کا چې هغې ته زه کپړې ورکړم هغې ته زه پیسې ورکړم چې هغه دوایي به وکړي علاج به وکړي داسې خلک دی تو په کلي کې نشته ده چې هغو بېګا ته رزق دراک هم نشته ده تاسو ته به یې په مانه زیاته پته وي هغو به وړه بېګا ته نه وي او ماشوم ته به واده کوي ډډ څه شی کوم واده کوم هغې ته خیال وکړه بیمار ته خیال وکړه چې کور کې په هغه هارډ اټیک باندې پروت ده په کینسر مرض پروت ده لا دې نه وکړي هغې ته دوایۍ ته پیسې نشته اکسیډنټ یې شوی ده هغه ځان ته پیسې نه دوایي نه شي خسره او کیوں لګیا هوایي فایرنګ بیا چې هوایي فایرنګ کوي بیا پولیس ورته ویلوډ نه وي چې دا هوایي فایرنګ وکړه چې دا بشیر خان وکړه بشیر خان ته زه لاس وچوم چې شلو ساعت تڼۍ ته دې بوځم او زه تو ته اف آی آر درکړم لازمي خبره ده سورس وي سورس به کیدی شي غلطه نما وشي کیدی شي بل څه ایشو وي کیدی شي غیزتیات هم وي پکې پرچی وهي چې کومه ده پرچی دا په موږ نه رسي ډایرکټ چې او چې دا هوایي فایرنګ میر صاحب وکړل بس چې دې ته د اف آی آر نو کهلی یار موږ شعور والا خلک یو تعلیم یافته خلک یو قوم لرو دار لرو پښتو لرو موږ په هوایي فایرنګ باندې په داسې شی کو ویلې کو که څه داسې ریزن چا سره وي چې د هوایي فایرنګ چې زه وکړم ما خوښي دې نه دوباله شي خو بیا دې یې وکړي ادروایز ویلې وجه دا ریکویسټ زه تاسې ته کوم دا قوم ته یې کوم پلیز 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 چې یار مه کوئ دا هوایي فایرنګ مه کوئ په دې عید کې ډیټیل ما سره لږ ډېر شته په د ټول بنو ډزېدلو څومره خلک مړه شوي دي څومره خلک زخمیان دي هغوی عید وکړه تا خو خوښي وکړه هغې خو دې غم کړه او بیا چوک یې راغله ده چې یاره تا په کور کې د ماشومې باندې یوه ګولۍ روچېدله چې هغې زه علاج وکړم مړه شوله کفن دفن یې وکړه نه بس ما عید منو دا عید به تا نه خدای تپوس کوي دې هوایي فایرنګ به تا نه تپوس کېږي دا چې کله ونه یې چې یاره دا به دې به سوال اول به یې ګورنمنټ در نه کوي چې ګورنمنټ نه پاتې شي الله به یې در نه کوي الله خو به هر ټایم به یې دې نه کوي دیر شته هم دیر نشته ګوره دا پلیز دو ته ووایه چې یار مه کوه یو شعور کوله قوم بیا اصلاحات لرئ پښتون کلچر دا په کور کې د دې دپاره یې لرئ چې موثق کړي خو دې دپاره یې مه لره چې ته چت ته وخېږه ډره دې دپاره اصلا مه لره دشمني به دې وي بد به دې وي یا عزت دپاره سړی اصلا لري خو دې دپاره یې نه لري چې هوایي فایرنګ دا ما میسج تاسې ته مشرانو ته ریکویسټ کوم دا قوم ته مو ریکویسټ کوم دا میسج وکړئ چې یاره دا مه کوئ باقي دویمه خبره دا ده دویمه خبره دا ده چې موږ کله هم د چا سره د پولیس ذاتیات نه وي کله هم پولیس د چا سره ذاتیات نشته نه یې څه پوله پټاوې سره شریک ده نه څه بل څه دي مشرانو کادر به په خپل ځای وي خو چې یو سړی دوه فریقین دي فایرنګ یې وکړو خپله مابین کې خپله کې فایرنګ وکړو بیا مشر پسې راځي چې جی تاسې جی اف آی آر ما کوو موږ یې کمپرومایز کوو بیا یې مه کوه فایرنګ نه پهله زه دې ته چې تاڼې ته د سړی نه راځي تاسو دا پرچار نن په دې محفل کې وکړئ چا به په دې نالۍ جګړه وي د چا به په یوه فوټ جګړه وي د چا به په ځمکې وي د چا به په اوبو باندې وي د چا به په چجې باندې چې ماته د چجر وبسله مسلې تاسو په هغې ځای کې حل کوئ چې موږ ته رام نه شي رپورټ ته نه شي هغې ځای کې حل کوو که به دو سره وډزولو میر صاحب وي بل مشر وي چې یاره جي دو خو فایرنګ وکړو خو تاسې اف آی آر ما ورکوئ موږ یې کمپرومایز کوو اف آی آر ده چې دا فایرنګ وکړو دا قانوني جرم ده دا زه نشم پټولی دا به یې مو مجبوري وي زه به اف آی آر ورکوم بیا به ته خفه کېږي چې جي زه مشر یې مو قدر نه وشم قدر دې زه کوم په هر لحاظ دې کوم 24 घंटे دې کوم خو پهله نه دا کوشش وکړئ قوم ته ووایئ چې یار چې چاته نه ځي دي موږ به پکې انوالو کېږو څوک په ډز نه کوي یو بل باندې چا مسله ده موږ مشران موسته یو موږ اتحاد موسته موږ قومي مشران یو موږ ته راسو چې جي د مو په نلې یا په دې شي جګړه ده لنجام او موږ ته دا مسله حل کړو نه دی رسي پولیس ته خو تاسې یې حل کړئ چې بیا کله فایرنګ وشي
بیا چې ترسي چې جی مشته پرېږده وای چې موږ جرګه جوړه وکړو بیا د قانوني فایرنګ کړه د یو بل باندې قانوني جرم دا به مو مجبوري به زه فیار کړم دا به ته مته چې جی ماته ولات نه پرېږده او په مچلکې باندې بیا دا غلطه ده پیله نه کوشش وکړي ګوره انسان چې نیوله ده په دې عقل او په محنت باندې دا یاد ساته دوه لارې راغلي دي یو جهنم ده یو جنت ده اوس که ته په جهنت لارې باندې سې بیا به ځان ته سیخه 5 فوټ 6 فوټ بډي ده دې کې به اصلاح والي که جهنم طرف ته سې ټولې غلطې کوي لګیا دي غلطو به څوک مرګري وي څوک به نه وي نو یو مې دا ریکویسټ وم چې نن چې تاسو کوم ته یې تو چې تاسو چوټه موټه تنازع دي 302 مړر دی هغه یاره څوک نشي کولای کا کولای شي هغه کې انوال شي وای کوي خدای او رسول له پرای وکړي چې دا مسلې ختم شي امن خلق روشي امن پیسفول امن خلکو ته په فایده وي چې ټوپک په وګرځي دشمندار دا جوړه وشوله ټوپک یې وګرځول او دوه فریقین په دې باندې عوام خو به عوام خوشحال وي چې اوپر والا په دې خوشحال محمد صلی الله علیه وسلم په دې خوشحال وي چې یاره دا مو دوا ورونه مو دوا امتیون په جګړې وو هغه کې دو څلورو کسانو جوړه جرګه وکړله دا فایده ده دا موږ ریکویسټ کوو چې تاسو چھوٹے موٹے مسائل دي یا بڑے مسائل دي خپل مابین کې قبیلې دي کور دي چا دي انوالو شي ورکې دا مسئلې حل موږ په نوبت نه رسي بل پاتې شوله دا کوشش موږ کوو اصلا اوس په دې باندې زر ډېرې خبرې دي دوه روخونه دي یو طرف ته یو روخ ته بل طرف ته بل روخ ته موږ دا کله نه غواړو چې یاره موږ یو سړي نه کلشنکوف ونیسو بیا موږ ته پکې ذاتي فایده نه غواړو نه پکې ذاتي فایده شته خو د ګورنمنټ قانون دا ده چې اصل نمایش نشته بیا چې کله 144 وي بیا هم موږ ګزاره کوو چې یاره یو سړي دښمني ده موږ لږ غوندې سترګې پټې کړو څه وجه نه چې یاره دښمني ده یا څه بل څه اورال مجبوري شي د موږ چې موږ یا ګشت باندې تړیدار راونده یا بل څوک راونده پسټل به سره یو څه دي بل څه دي هغې کې به موږ تاسې خپل لحاظ کړو جایز ناجایز نه ناجایز ډیمانډ تاسې مشرون ما کوئ جایز به هیلپ موږ دې سره کوو ځکه چې دا عوام او د پولیس زه د کوم ځای ما ته دې ته ما ګوره چې دا د قوم نه بدل د ضلع بدل زه چې دلته کې تنخواه اخله دا مو ذمه داریم دي دا مو ریسپانسیبیلیټي تا زه خپل ګڼم یونیفارم ته ماته ما ګوره چې یونیفارم دا چا څوک په وبې کې کوي څوک په هسپتال کې کوي څوک په دې کې کوي څوک په بل څه کې کوي څوک چا بلوکري وي چا نه وي که دا موږ تاسو یو عوام نه بغیر موږ هم نشو چلېدلی عوام تعاون به ضروری وي په هر لحاظ په هر محلې باندې په هر قدم باندې باقي پاتې شوله دا د احتجاجونو والا خبره دا څرنګه چې تاسې سیچو ته ویلي وو دا تاسې د قوم تاسې غونډونه هم نه ایشو سے تدیری والا هغه 15 مشرون چې د اوس سرګدي چې یاره جی وردی سره موږ مسالات وو کاینلی که تاسې ټایم ورته وخلی دلیر وړی موږ ته وایې ولې ته ټایم ورته وخلی چې د موږ بیا دوی سره مذاکرات وکړو که نه کېږي بیا به موږ مجبور شي اوس احتجاج چې کوم دا احتجاج سړی څه دی پوره کوي چې یاره موږ بجلي نشته ده چې زموږ ته بجلي میلاو شي روډ ده په روډ باندې تو بچای بیمور ده اسپتال ته ځي نشي رسېده بیمور ده چا په های کورټ کې تاریخ ده چا په سیشن کورټ کې تاریخ ده څوک چینچي والله هغې رزق ودرېده څوک ریډۍ والله هغې رزق ودرېده ویل چې 4 غنټې 2 غنټې 3 غنټې چې بجلي بند شوله نه روډ بند شو خلکو ته تکلیف جوړ شو نو موږ تاسې به انشاءالله دا نوبت خو به اول طاهر صاحب ته ما ویلي دي دا به نه رسي چې څومره پورې دی د وس ته څومره پورې دی د کیپیسټي خو بیا هم د دې شي ضرورت به نه وي چې تاسې وایئ چې موږ قوم غونډه بیا موږ اصلي سره به احتجاج وي موږ به د دې سره نه ارسو دا تڼا دې توسې دو دا ایسې چو نن دا سبب نه دا ډي ایس پي نن دلته نسته سبب نه بل ډي ایس پي بل ایس چوک نسی دا تڼا دې توسې دو دا تڼا چان وړې نه دو افسرون مې نسی تڼا پغې ځای دو دا تڼا دې توسې دو دا دې مون نه دو توسې دې تڼې ته 24 غنټې راتلای شو دوسته به دروازه کولا وي خو چې کومه مسله په مذاکراتو حل کېږي هغه د احتجاج سره تعلق نه لري ما احتجاج کوو ارسو ضرورت ته چې څومره پورې موږ واسطه موږ به هغه خپل دی سره کوو اپډای کوو وس هغې ته به موږ ریکویسټ کوو بلې میکنیز ضرورت هغې ته به موږ ریکویسټ کوو خو کاینډلي احتجاجونو نه څه نه جوړېږي مسله په مذاکراتو لکه څرنګه چې نن مستا وشوه د کفان روغه مذاکرات وشولو یو بل باندې الزامات راغلو په یو بل باندې ځونونه مو سره خبر کړل چې یاره موږ ته څومره مسایل دي تاسو ته به څومره مسایل دي نو دا خبره د احتجاج د یو اپډې وه یا د بل ایشو وه پولیس خلاف چې د تاسې څه شکایت وي چې یاره یا پولیس مسایلو نه تاسې خبر یې هغه زه په دې فورم نه کوم پولیس ته څومره مسایل دي تاسې ته به مسایل وي تاسې خبر موږ خبر
बहरहाल यो सिस्टम दा सर चलो गई अल्लाह भी चले मुश्तो से असबाब यो गोरदा याद वाला रहे बनियादी फैसला दे पोसना जिस फैसला हो शिया वो मुश्तो से वो मेहनत नहीं वाली यू वो दिमाग होई नहीं वाली यू वो दे मने वो मुश वो बसरा कोऑर्डिनेशन से तू मेहनत को सर को 4 यार बसरा को इंशाल्लाह 10 नौबत पर नरसी पुलिस मुतालिक तो से शिकायत भी आगाम लश्की तो मो इशारा दे लगा तो से बोले खबर नो पुलिस सपोर्ट या दे पुलिस से तो से जुमरा ओडा या के वो